دا حضرت موسی علیہ السلام زمانہ دا فرعون خدای سره د مرګرو غرق کا او حضرت موسی علیہ السلام پورے ود دریاب نه پوری وت یو لوی علاقه وا بلقا دا علاقې نومو پاغې د حمله اراده وکړه مرګري تیار کړل چې ورزو په دې خار باندې حمله کو چې دا فتح کو دغه بلقا کې یو نیک سړیو بلعم نومو بزرګو نیک سړیو د الله عبادت وکاو او دا هغه زمانه غټ عبادت بدو چې سړی به جونګړه کې دی راو یا په یو غار کې به دی راو ځان لبناستو نه به خزه و نه به بچیو اګه چا به خزه بچیمو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تیر کی چې د الله عبادت وکي د دې بلعم خو خزه وا خو ډیر زیات الله ته نږدې او پروردگار دی بلعم له یو نعمت ورکړو د دعا د قبلې دو چې د بکمه دعا کول نو هغه دعا به الله قبلولا د دنیا د مخلق راتلل او چا به ورته خ دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړیو دعا به کول الله به دعا قبلولا کله چې حضرت موسی علیہ السلام په دې خار د حمله اراده وکړه د خار خلق و بادشاہ ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی فرعون د سره مقابله و نکړې شو د فرعون لوی لخر د په مقابله کې په دریاب غرق شو نو چې فرعون مقابله نشي کولی د فرعون لخر نشي کولی موږ به سره مقابله وکړو موږ مقابله نشو کولی خصبه کو ودا سیو کچستا په دې رعیت کې او سړی د بلعم هغه ته وایي چې موسی علیہ السلام ته د بنی اسرائیل ته خیره وکي ډیره خده بادشاہ دی بلعم تراغه ورته کې ناسته وی ګوره زمونږ په علاقه د حمله اعلان موسی علیہ السلام کړي سره د مرګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلې ته مهرباني وکړه ته خیره وکا چې دې تباش بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی زمو داغه خو یو دین دی زمو داغه خو یو مذهب دی داغه مذهب اومنه داغه دین اومنه زمو داغه یو دین دی جوړه براشي حمله در باندې نه کوي بادشاہ درې کار وکړل ګوره بعضې بادشاہ خياري د دنیا په لین دینو خياري یو خدا دی چې بلعم ته پولیس والا مقرر کړ چې در نبارو نه تختی وی تا وجنو پریدو دی نه چې ستاو داغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي خو ته مرګري بیا تا بیا چته پریدو کاغه حمله وکړه نو مونږ بلاول تا وجنو ستا خزه به وجنو ستا بچی به وجنو تا په خپل اقرار وکړه چې زمو داغه یو دین دی معلومیږي دا چې ته خداغه په طریقې خوشاله نو کاغه حمله وکړه تا پریدو نه امبرک دوی می دا چلو کچه د خزه ته واسطه جوړ کړه او هغه له پیسې ورکړي باز انسان د خزه د نه مجبور شي شیطان هم د باز نیک انسان خزه ولمسي او د خزه په دام کې راولي نو خرابي کې سړی د خزه نه مجبورای خزه ورلو لمسو لو خزه له لالون او جواهرات او کالی او سرو سپین پټ راو لګل چې دا خاوند مجبوره کا چې موسی علیہ السلام ته داغه قوم ته خیره وکي کني نو ګوره پریدو ممناو که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مالم درکو دریم کار داو که چې د مشرانو جرګې دی بلعم لرو لګله چې تاسو لاړ شو د نصیحت وکې او کدی څومره مال غواړي دولت غواړي دا ټول ولا ورکوم خو چې دا موسی او داغه قوم تباشی دی وتخیریو کړه د خیر الله قبلې بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو هلته ورته خزه لګیا ده چې سړی دا خیره نه کې نو موږ بسکو موسی علیہ السلام خو دیرا چولې د خیمه لګولې د لخر تیار کړې دي او اراده لري د موږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک نو هغه بیال حمله کوي و به نه کوي بادشاہ موږ نه پری د امام وجنی تام وجنی بچی مراله وجنی یو خیره وتاو کا هغه خو پیسې غشتې وي خدي
الته جرګه لاړه بلعام ته چې ته ګوره زمونږ وطن زمونږ کلی روانېږي. موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو لومبې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دی یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم. او بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو د خیرو ته غوږ کېږدئ، دی به جدا کېږي ستاسو نه. چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت، خر نه ځي. دی را کوز شو، هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی چې ته ما ولې وې زه تلی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې هم پوه نه شو. پیسم ذهن ته راله، جرګم راله، د خپل ځان سوچم راغی. خر یې پاس او روان شو، هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړ. ځکه دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما وروڼو د دې نه مخکې استخاره کړې ده. ورګه استخاره کومه، استخاره چې کوله نو په هغې کې ورته دا د الله د طرف نه وویلو چې ګورې پام کوه غر کېږه که موسی علیه السلام د دې خیره وکړه. که ته ډېر هم لوی سړی یې او ډېر هم عبادت ګزار یې خو د پیغمبر د خپې خاورې ته هم نه رسېږي. دا قاعده ده زما وروڼو. دا ټول مخلوق را یو ځای که دا ټول مخلوق. حضرت عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړ، وی حضرت معاویه رضی الله عنه غوره دی او که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی؟ حضرت معاویه صحابي دی او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی، لاندې درستو دی. سره دی نه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ډېر انصافدار او په دنیا کې ډېر انصاف قایم کړو. وی عمر ابن عبدالعزیز غوره دی که معاویه رضی الله عنه؟ عبدالله ابن مبارک ورته وی وجود دی راله غونی غونی که په وجود مې ویښتو درېدل. وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړو نه ډکه شي، دا ټوله دنیا، نو د معاویه رضی الله عنه د هغې اس چې د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپو خاورې ته هم نه رسېږي. چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته رستو خلک. نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک، زما وروڼو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي. پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده. نو درې ځله د استخاره وکړو، درې ځله ورته په خوب کې دا الهامن او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی، ستا د خیره مونږ قبلو، ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې، خو ګورې که تا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي. پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي. ګورې خوند یې ونه کړ، لاړ یرم ده او لالچم دی، دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي. چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي، باید سړی ویریږي. ځکه نبی علیہ السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن، خدای ما د بزدلۍ نه وساتي. بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده، او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي. چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی، حق نشي بیانولی. او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ توجه هم دي، رښتیا خبرې نشي کولی. او دې خوار ته دواړه پیښ دي، یرم پې د بادشاه ده او طمع او خدم ورته لګیا ده. خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو. دا خلق د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي. اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته، نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي. بني اسرائیل نه یادوي، وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې. هغې ورته لیونی که روغې مونږ راوستې چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې، نو خپل قوم ته دې خیرې شروع کړې. او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي. ته خدای ظالمه، مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو، ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیرې وکړه، نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې. وی قسم دې جبه اخ واړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته، غرقم کړم تبام کړم ظالمانو.
موسی علیہ السلام نوم علم هغه نه راځي په جبه خپل نوم راځي، خیر هغه ته کوم خپل تان ته راځي کېږي. او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي هغه نه راځي. جبه خوا تاوم ادې خوا راګرځي غرقم کړم. رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپي جبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده، جبه ته یې ویزانده شو. دا د خدای فضل دی. د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي. د سپي جمع کم ځای پرته وي، لاندې ویزان دی، لاړې ته بیږي. او د انسان جبه پروردگار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده. دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګورې زه دا کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که مو ځوړند دي او لاړې ته بیږي. در سره مې څونه احسان کړی دی، غاښونه دي، جبه ده، دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی، شونډې مې جوړې کړې دي، او د دشمن میانس کې مې بنده کړی د غاښونه خو د جبې دشمنان دي. که معمولی غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او جبې په دا میانس کې ګیره شي وینې ته وبهیي او څونه انسان په تکلیف کې شي. دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي، حفاظت یې څوک کوي؟ الله کوي. او د شونډو غوندې لویه قلعه ته تو کړې ده، د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي، پټې دي. د بلعام جبه ویزانده شوه، خلکو ته وی غرقم کړم، تبام کړم، غرق شوم. بس پیشو چې دا خو زه غرق شوم، د پیغمبر ته خیریزه کوم، غرق شوم. وی راشه بس زه خواستم غرق کې مستت یو چل خیمه. هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي، نور خو څه جوړ نه شو. وی څوکو وی جنکۍ راولې، جامع ورته خشته واچوي، سرونه ورته سرتور کې، او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نه کې سامان ورکې چې په هغوی سامان خرڅول شروع کړي. چاله چاکوان ورکې هلته به خرڅوي، چاله بل شی ورکې د خوراک سامان، چاله جامع ورکې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نشي، او سامان ورکې په ارزان قیمت ته خرڅوي. او که د موسی علیه السلام چې فوج او خلکو ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا مسکا کوي چې هغې ورته رامایل شي، او که چا ورته لاس اچو نو انکار دې ورته نه کوي. بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست مونی په بلې نشی والی. حقه چلې وکړو، بادشاہ وی بس داسې جنکۍ خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروخت سامان یې وله ورکړه. وی ورچې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغې سره ګډ ګرځی، که څوک لاسم درته چې انکار به نه کوې. ډېره ښه ده، جنکۍ تیار شي، سامان وله بادشاہ ورکړه او ورځی وی. او که پیسې درکوي سامان د بادشاہ دی، خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي، ارزانه باندې خرڅوی. پیغلی جنکۍ تیار کړې، خشته خوبصورته، خشته جامې ورته واچولې، ویښته میښته سټایل وغیره وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې وردن نه شوې، سامان یې خرڅو. دې دپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کړي. موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې، دا ښځې پرې نه دی، خو ښځې خو را دننه شوې وې. په سوونو جنکۍ دي په لارو کوڅو کې ګرځي، څوک یو شی خرڅوي، څوک بل خرڅوي. او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته؟ دا ګورې هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو. دا یو سازش دی. اوس هم دا جنکۍ په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي، څوک صابون خرڅوي، څوک در باندې چای خرڅوي، څوک در باندې چینی خرڅوي، څوک پنسلې خرڅوي، څوک پینونه خرڅوي، او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیپ جامه او سر تور کړي، او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه، څوک بازارونو کې ګرځه. دا څه دپاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي، مسلمان کشر کل بې غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې، هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جنکۍ ګرځه، ولې هلکان دي ورته به ګوري، چې ځان دې جوړ که تا ته به هلک ولې نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر، څه ښکلی پیغمبر دی. په خدای باندې قسم یې سړی حیران شي. ساجبه الفاظ فرمایي، وی ښه ده چې د کور نه بار وځي، د کور نه بار. شیطان څه چل کوي؟ دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولۍ کوي. که بدرنګه ښځه ولې نی، د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی، خو شیطان څه چل کوي؟
استشرف لها الشیطان، شیطان کوشش کوي چې خلق دې ته وګوري په توجه په غور باندې. هدې وجه نه چې د ښځه د کوره باروزي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې پلان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شي؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربور خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه. هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به دی خدای دې بې خو باسه که اخلې خو راشه واله، یعنې څه ما دکان مخې ته وړه، خدای دې بې خو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټوي دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولې دی خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي او بوتل کې دننه پیپ راته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ لکه دې سره غم زیاتېږي او دا پی به کله سکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکم، ماسته به ترې کله وکم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. د مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې رکه پیسې وې یو کیلو خو به مې ترې وړو، بچو به هم خوړلی وو، ما به هم خوړلی وو، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی دا سخات تک کے تور سخاخ پہ لکر چیلی خکاری سپے بے خیوزی دا 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 کمی دا پرتوک اغوز دی لا سنگا دا پر اخپے وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدے نا پوئیگو دا ولی ظلم کئی خلق، دا ولی زان سر زیادے کے خدا حیادار اغدا چی دا پا پردہ کور کی دا خو ظلم د خپل اولاد سره، ښځې سره ظلم کوې، ته د خور سره ظلم کوې، د مور سره ظلم کوې، زیاتې ورسره ولې کوې؟ زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې دکه نور څه نه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وای په دقه به وای، په بل طریقې نشي والی، دی چې بې غیرته شو دنه د الله امداد پورته شو. نو بلعم هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منه کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده د خپلو ځایونو ته، لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته، بعض هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړی. الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته، په یو ورځ 80,000 کسان ترې مړه شو، یو ورځ سره 80,000 کسان مړه شو، او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعض هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو، دا د څه د وجې نه؟ دا د نظر د ګناه د وجې نه. لعن الله الناظر والمنظور الیه، رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي، او که څوک ځان له داسې شکل جوړی داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري، که سړی دی او که ښځه ده، په دغه د خدای لعنتي. رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن شریف کې دی که نه دی؟ مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ، مه ګورئ، حرام نظر مکوي. اور پسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، چې ښځو ته مو وایي چې خپل نظرونه ښکته کړئ، هلکانو ته مه ګورئ. سړي به ښځو ته نه ګوري، ښځې به سړو ته نه ګوري، دا ګناه ده، سخته ګناه ده. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو، اور یې بل که
چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدیم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته وی داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې مینځ ته شنو پړې به وشلوي نو دې به د اور مینځ ته وغورځېږي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نوچتېږي فرشتو نیولې نوچتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جینکۍ سرونه سرتور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یو له ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختم شو د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ دا صحابہ کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه صحابه سوي د الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کوم ځای کینو خامخا به لار کې کینو پډې په کینو د دروازې مخې ته کینو خلک په لاره تېرېږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک کو فرمایل خچ خلاصیم نشته او لارو کې کینې نو لارې له خپل حق ورکې الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق اداره چې څوک دي سلام اچي تاسو علیکم السلام وایي دویم حق یې څه دی یو غریب کمزور دی پڼ دی ورسره ګېډې دی نه شي وړی امداد ورسره وکړي دریم حق یې څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوي نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن و بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه د علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حي علی الصلاة او حي علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا ایستی شي شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حي علی الصلاة وي او بیا حي علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و د یهودیانو اوسېدل دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حي علی الفلاح ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې نظر پرېوت مؤذن بانګي کاکا نظر چې دی پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پسې بل نظر مه تابع کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خدام ګورې قصدن خل لومبې نه زمونږ دا خلک خطی فقص لومبې نظر ګورې داسې نه یې وی لومبې نظر خو ماف دی لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخبل طرف ته وه مخبل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګورې جینۍ ته وکتل او ګورې ور
بانګ نه خلاص کو پاغه روشندان سره ویزان کنه نه جنې ته ګوري اجینه په خیال شو چې وې قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري دا نیک بخت اخوا بانګي کاکا وته وی چې یره جنې ریره مې خوښ شو مې لیدلې ګوره کنستر کو په د خلی ګناه شروع شو کنه شو او دا غوږ ګناه شروع شو کنه شو د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نړېدلې او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کې زه خو ستا د نوسین اب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغ دیغ ورته ګوري نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولې چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلې کېږي ای بوډ بابا ته څه کې ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایز ده سمنه خو نه ده ته خو مسلمان او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي اجینه ورته څه وایي وی ټیک د ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته په نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جینۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جینۍ پوه شوې چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جینۍ وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنگله غواړم نه پیسې کالی جامع اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کرا زه د پوست نه د ښځې یم زه نکاح د سره تړم زه نه پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه د ښځې یم راځه څه شرط شاه به زه وایه ادا دی چې یهودي کېږي به اسلام به دې پرېږدي اسلام پرېږده او یهودي شه راځه اوس نه د ښځې چې جینۍ دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي دي او منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دا هر څه پرېږدم لو کم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دي منم خو دا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط منې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دی ورته کلک شو خوند یې ونه کړ چې خوند یې ونه کړ ویم دا یو شرط ویم دا شرط دی وی ټینګ یې پې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم درله دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لاړ کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکي راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپې او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاسه شوې مردار شو مړ شو جنہیں پاتش نبی علیہ السلام فرمائی ډیر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلی د جنت په د دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا وایي یعنی دغه مرګ مقدر او لازمن خپخ ویدا او بانګې ویلو که دا ګناه د سترګو نه وې کړی او دې ښځې ته نو کتلې او توبې ستې وې او ایمان یې نه وې پرېښود دغه مرګ مقرر و دې نه نورېدله نو کوم خواته جنت ته ځکه چې بانګ یو سړی وي او خلق منزل راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلق منزل رابلي او بانګ وي او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرلپسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لاړ کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا الکانو سره موبایل دي موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزینا جنکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دا زینا ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورې اخباری تصویر ته ګورې د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی تصویر خاصم ګناه ده او بیا د الک کې د جنایت تصویر ته ګوري
او جنې دا لږ تصویر ته ګوري زنا شوه زنا خطرناکه زنا ده لعنت د خدای پې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوي مسلمانان ورونو چې ځان وساتي په دې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پې واوره بانګ پې واوره چې کم انسان لیونی وي لیونی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه که کم انسان ناپویه دی سبق مې نه یادېږي دماغ مې کمزور دی په دې غوږ کې ولا بانګ ووایه ور په غوږ څونه فایده حاصلېږي او چې کوم ماشوم را کوټه پیدا شي څه چل وسره خلک کوي په د اخیر وخت کې ولا بانګ وي په د وخت کې ورته اقامت کوي دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه لیکن په دغه وخت ولا د الله دا نوم وردن نه کوي دا د وخت فایده شوه قرآن واوره تاله نه درځي قرآن یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم هلته بانګ ویلې کېږي فوراً ورته متوجه شه چې بانګ وایي راډو دې بند کا خبره دې بند کا یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده ټي وي ګوري میلمانه را روان دي مور دي جنې له اواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا او میلمانه را روان دي رو جماعتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه نه مورې ما ته چغې مه وه یو پروګرام دی هغه ګورم بچې پروګرامونه دې پرېږده میلمانه راځي کټوی پخول غواړي مور دې مار آواز ورکوي لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه زما یو پروګرام دی هغه ګورم چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه هلته یې ځان ته ټي وي ولګو مور بیا ورخته چې ای لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ را سره نه پخې هغه روجمات ما تیار که هغه پخلی ما وکړه میلمانه م رالل خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم اخیستلی کېږي خدای ته وګوره کوی دي بانګونه اخوا چې د ما پروګرام خرابېږي اخوا چې بیا ما ته چغې مه وه د پروګرام ګورم فلم سینما ګورم ما ته چغې وی دره نه بره راوخته موتله پسې بره رالي بانګونه دي وایي بانګ څه ته وایي خدای پاکه راکوز شو بیا واپسې وخته چې بچې هغه روجه خو دې ما ته که راشه که نه میلمنو سره کېنن وړی ډوډۍ خو روجه خو دې ما ته که اواز نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نیک بختې دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه روجه خو ما ته که په شړق دې ولګي ستا هغه دور اواز نه ورکوي روجه ما ته کو پسې راغله چې جنۍ خو دن نه ده اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي اواز هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دي او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي نه دی اواز نه راځي رونه ورپسې راوختل پلار راوخت اواز نه ورکوي شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ما ته کړه ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده ټي وي غږېږي لګیا دی سندره فلم شروع دی جنۍ په فرش مړه پرته ده ګوره ژوند ته ګوره که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانګ یې ووایې نو دې دپاره ټي وي بندوم او دې بانګ سره یې دغسې ویلې وی الله اکبر الله اکبر بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روجه ماته کړې په محبت او په مینه نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اغېشتو کې دې سوتی وي ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و هغسې ونه کړله سات یې ووته چې څه یې ووته هغې راځي راوچتوي یې راوچتېږي نه وجود نه اوچتېږي خلق جمع دي زور ورکوي ځمکې نه وجود نه اوچتېږي خدایه داسې چلو شو دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی دا خو نه اوچتېږي یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړی هغه ټي وي مردار خو دی دی نه خواب د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که دې خوا د وجود اوچت شو وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي ټي وي چې ښکته پروت یي وجود یې نه اوچتېږي دی راکوزول او ټي وي مو سر راوچت راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو چا اوچتولی نه شوه او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه راکوز یې کړه ټي وي مو سر راکوز که اوس یې غسل له وړي بیا نه وجود نه اوچتېږي په زور یې اوچتی نه اوچتېږي هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو غسل یې ورکړه بیا جنازه وله اوچتوي جنازه نه اوچتېږي وی چل هم په دا ټي وي کې دی په دې سره مینه وه
ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه اوچته کړه، مقبرې ته روانه کړه. ټي وي سره مقبرې ته لاړه، هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي. زور لګی سړي کټ نه اوچتېږي، وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې خښ کې. د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي. زما رونو دا د نظر ګناه ده. هلکان او جینکې ګډ وډ سینما ته ناستي، ټي وي ته ناستي، فلم ته ناستي. هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري. حیا بالکل ختم شو. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي. نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله، اوس یو ځای ناستي. یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده، هغه سره وینځه وه، هغه وینځه خشته وه، خوبصورته وه، خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده. ځان سره یې بوتلې هم نه شوه پیارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي. په دې کلي کې یو نیک انسان وي، دا نیک انسان دی، هغه سره بې امانت کېده. او وینځه یې بوتله، هغه نیک انسان ته وي دا مې تاسو کر امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي. هلکه مونږ سره دا وینځه مه پرېږده، مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه، زما زامن دي او بچی مې دي. وی چې نه به زه کوم خوا بوځم، خرڅو مې نه لکېږي مې نه، او په سفر یې بوتلې نشم پې یېرېږم. اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې، بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې د نیم راغلی. دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت، په دې وینځې نظر ولګېد، ګناه نظر یې پې ولګېد. دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه وویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو، نور مې نه لاس وروړی دی، نه مې څه بل څه ګناه وکړه، خو خدای دا مې غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل. د دې یو پیر صاحب و نیکه غلله، وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل، او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو. دې نظر سره رانه ارڅه لاړل. وی داسې وکړه پلانکي کلي ته به لاړ شي، هلته یو پلانکي نوم یې دی او هغه به راته دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي. ډېره ښه ده. دې لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولو د هغه تپوس یې وکړه. وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته؟ خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته. یو دی تپوس کوي، بل تپوس کوي، وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی، او دلته کې یو د شراب خانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی، په دې نوم هغه شته. نه زه خو راغلیم چې دوا به راته وکړي، نه په بدعمله څه کوم او شراب خانې بازار کې څه کوم. واپس راغی خپل استاد ته وی صاحب چې تا چاله لېږلي هغه سړی خو ما ونه موند، او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وشته خو د شراب خانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی. وی ومغله ورشه دعا درته وکړي. چې دی ورغی د خو پټکې په سر و، جامې اوږدې دي، خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شراب خانې په دا بازار کې څه کوي، د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي. چې ورغی هغه تپوس یې وکړه، په هغه کور وردن نه شو. هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و، ستا پلانکي نوم دی یو، خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه، ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی، شرابو خپل مخصوص لوښي وي. دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم، دا چاله زه رالمه، دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي. یراسم راغلی مراشه خپل حل ورته ووایه. وی زه جي پلانکي را لېږلی م او دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده، د نظر غلطي رانه شوې ده، او تاله راغلی م ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي. توبه خو دې ایستې ده که نه؟ وی یو توبه مې ایستې ده. وی چې توبه دې ویسته الله به درته معافي وکړي. اوس هم تاسو ته میم که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه، د الله په حضور کې د توبه وباسي. یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل، او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای تې راته معاف کړي. د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. وی دا الله به راسره ښه شي. یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما، خو دا ته د دې دغه د بازار کې ناستې د شراب خانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه
او دا لک تر سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي، هغه وی دا زنانه چې دا د ما مور ده، دا پردی نه ده. او دا لک چې تا ولید دا مې زوی دی، او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دي، ګیلاسې کې راواړوي دا پی دی. سړی غوسه ناسه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه. نو ته دلته څه له دی رهی؟ ها رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی، ده ورته لا ال نه دی ویل چې مانه دا ګناه شوې ده. ده وی چې راځه زما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم. نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو، دلته څه له اوسېږې، دلته څه له اوسېږې، دلته څه کې. نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وی دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دی رومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ښودې نو زما به پیچق پیدا کېده، دلته ځکه دی ریم. او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی، د کرامت خاوند دی. وی حضرت دا ګناه ما نه شوې ده واقعي، او تا د راغلي ما ته دعا وکړه. دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمتي تهمت د هغې نه م ځان ساته. د دې وجې نه زموږ علماء کرام لیکي او زموږ دا طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي. نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم الګیره نی راغلی په غلط نظر، نو دا هم خطرناکه ګناه ده. جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چې یاره زه دا ګانه واورم. په موبایل کې نن سبا خلکو دا چیزونه بند کړي دي که نه. مخکې ورځو کې یو ځای کې لمونځ کو، زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صاحبه داسې ټنګار شروع شو که نه، اوهو خدای پاکه. او بیا بندېدم نه، ټوله توجه د مونږ د هغه خلکو هم ګډه وډه شوه، زمونږ هم ګډه وډه شوه. اوس ناشنا لوبه وه، سندره وه. خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی؟ هلکه دا ولې دا د رنګ ټون چې لګی نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه، ته ګانه ولې لګې؟ ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو اواز کېږي، داسې ده که نه ده؟ چې سلام هم وګرځو، ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه، هغه ګانه بیا شروع شوه. چې شروع شوه ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و، بوډا سپین ګیری و، ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل، هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و، هغه دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و، خلطه کې بند کړی و. کله به تار یو خوا راخ کو، کله بل خوا، هیبت هم په غریب راغی، کله به بل خوا راخ، کله بل خوا. خلکو مته وکړه یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو اتیو سلو کالو نه عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې؟ دا د غوږ ګناه ده. په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونه لیده په دې څه؟ نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاویږي، ګناه دې کېږي. دغه ګناه نه ځان ساته. نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مبذي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او د غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځئ لاول کوشش کوئ چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایئ، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي بیا، خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې دې علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کړي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش دې دا کوي چې مخ ته ورله نظر ونه کړي یا اندامونو ته ورله نظر ونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناسته او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت کې غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اویزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده راله ته اویزان کړل؟
تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم ځای د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه ځای باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي، د خر ورځ به څوک چېرته وموني. او خیر دی د قرآن شریف په درس تنخواه غشتل په ناظرته بچو ته سبق او تنخواه درکوي، بالکل په درس او تدریس باندې د قرآن په ښودنو اجرت او تنخواه غشتل جیز دی. د جنازې د مونځ تپوس کې جنازې مونځ فرض کفایي دی. کوشش دی وکړي چې د کور نه یو کس لاړ شي، کني د محلې نه دی یو لاړ شي، کني د کلي نه دی لاړ شي. ګڼ مسلمانان که څه لږ هم جنازه وکړي او نور اونه کې د ټولو غاړه پې خلاصېږي. او که چام د کلی نه شرکت ونه که مثلا په دې کلی کې مړی داسې خو نه کېږي، خو که ونه که د ټولو غاړه پې بندي ګناهګاري. دعا وکړئ پروردګاره موږ د نظر نه د غوږونو د ګناه نه په امن و امان کې وساتو. یو مسله ګورې دا هم د بعضې وخت خلک د بل نه خبره پټوي. حدیث پاک کې راځي که چا نه خبره پټوله او دې لګیا دې غوږستنې کوي، هغې ته خبره پټوي او دې غوږستنې کوي چې دا خبره زه واورم بل خیر رسوم. وایي د قیامت په ورځ به د دې سړي په غوږونو کې الله ګرمه سیکه واچوي. دا هم خطرناکه ګناه ده. الله دې هم د غوږونو د سترګو د ګناه نه په امن و امان کې وساتي. او پروردګار دې لاله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، برکتور نصیب کړي. که چا کړي انسان دی الله یې موږ د ټول معافي نصیبه کړي، د دغې ګناه دې راته الله عفو نصیبه کړي. مردگان چې څومره وفات دي خصوصا زموږ میر احمد لاله بیا راته رایاد شو، الله دې مغفرت نصیب کړي. یا نور مشران ټول دې خدای وبخي. مونږ کا د مونږ کشرانو ته دې الله تعالی د ایمان او د اسلام هدایت نصیب وګرځولې کړي. اخر او په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 394 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو بیان واورېده د نظر او د غوږونو د حفاظت بیان. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. ښه معجزې کمې کمې دي درته نن خیب، بعضې درته شمېرم. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام مبارک سره مجلس کې ناست وم، دا دې دپاره چې تاسو ته د خپل پیغمبر هغه دلایل ښکاره معلوم شي. نبی علیہ السلام الله را لېږلي په دې دلایلو دی بالبینات. بینات یو معنا معجزات دي. یو صحابي فرمایي نبی علیہ السلام مبارک سره په لاس کې کاڼي پرتو، وی کاڼي وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اوس کاڼي کوم ځای خبره کوي؟ وی حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل، وی هغې بیا سبحان الله سبحان الله وی بیا عمر فاروق رضی الله عنه نه ورکړل، وی بیا هم هغه سبحان الله سبحان الله کو، وی بیا حضرت عثمان رضی الله عنه نه ورکړل، وی د هغه په لاس کې یو څو ځله تسبیح وی بیا بند شو. یو بل صحابي فرمایي چې ما نبی علیہ السلام له دعوت وکړه، ډوډۍ مې ورته وکړه، یو چیلې مې ورته حلال کړه، وی چې د چیلې هغه غوښه وخوړله او ډوکې وغورځول، نور مرګري مور سره دي، وی ما ته وی چې دا ډوکې راغونډ کړه، وی هغه ډوکې مې راغونډ کړل، وی د رسول الله مبارک مخې ته مې کېښودل، وی لاس مبارک یې پراخ کړل، واپس ته قچیلې جوړ شو کوم چې مونږ حلال کړی، وی ډېره موده مونږ کراو. یو بل صحابي فرمایي وی ما له حضور پاک مبارک یو تولیه را کړی، یو رومال، نو چې رومال خیرن شي نو خلک یې په صابون په اوبو باندې وینځي، وی زما د قسم په الله چې دا به کله خیرن شو مونږ به تنور کې ومنډه، وی لږ ساعت پس به راویسته، وی چمکېدلې پړقېدلې به ښکارېده، تنور به نه سوځو او هغه خیرې به د تنور په اور ختم شي، کپړې ته ګوره او تنور نه سوځولو ته ګوره. نو زه اکثر طالبانو ته ویم د کوم رومال سره چې د رسول الله مبارک لاس جنګېدلی دی هغه په تنور نه سوځي، نو کومو صحابو سره چې لاسونه جنګېدلی دي
او نظر مبارک پہ لگیدلې دي، نو هغه خلق او هغه وجودونه به د جهنم په اور سوسوځي. لا یمس النار، او به نه رسي اور هغه انسان ته چې کم انسان زه لیدلی یا کم انسان باندې زما نظر پرېوتی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام جلیل القدر مرګری دی، او محدث تا احادیث لوی استاد 5304 او یا احادیث ته نقل 5304 او یا دومره احادیث لکه د قرآن شریف عمره د دومره احادیث استاد دی، او د نبی علیہ السلام مبارک سره وخت کم تیر شوی دی، ځکه دی په 67 هجری کې راغلی دی، مسلمان شوی دی، او وفات د نبی علیہ السلام دا په 10 هجری کې شوی دی، تقریبا 4 کاله بلکې د دې نه کم وخت د پیغمبر علیہ السلام مبارک سره تیر شوی دی. نو خلقو به په سوال کو وی وخت دی وسره کم تیر شوی دی او حدیث ته زیات یاد دی دا ولی. نو دی وی دو وجه دی، یو وجه خو دا و چې زما نور مرګري صحابه کرام وی کم چې د مکې مهاجرینو هغوی به تجارتونه کول، او کم چې د مدینه شریفه انصارو هغوی به باغونو او پټو کې خدمت کو، او زما نه تجارت او نه باغونو او پټي، بس په یوان وړی ډوډۍ به مې د نبی علیہ السلام خوا نه پرېښوده. په مدینه شریفه کې به م وسره، په سفر کې به م وسره، که خلق به ودو زه به ورسره ویښ ناستم، که خلق به د دنیا په کار کې مشغوله و زه به ورسره ویښ ناستم. یو خدا وجه وه. وی دویم دا چې یو ځل مې ورته شکایت وکړو چې د الله رسوله ستا احادیث زه اورم او رانه یېرېږي. وی ما ته وی صادر دې خور کا، نو وی ما خپل صادر خور کو، وی هغې څه الفاظ ولوستل او زما په صادر کې چف کړل، او ما ته وی چې ځان پورې اومږه. وی ما هغه صادر راواغېسته او د خپلې سینې پورې مې اومږه. وی زما د قسم په الله که د هغې نه پس زما نه یو ټکی م د پیغمبر علیه السلام هېر شوي. داسې حافظه راله رب العالمین مضبوطه کړه. وی ځکه مې ډېر احادیث یاد دي. وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک سره ناستم، اوږې شوم ډېر زیات. وی د جمعات نه بار وتم، وی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په مخه راغی. وی ما ته د یو آیت د قرآن شریف تپوس وکړو، وی هغه آیت راته رایادو راته، خو مې چې دی به راته وی راځل اول به ډوډۍ وخورو نو بیا به راته آیات وښیم. سوال خو مې د ډوډۍ کو نه. وی ما ته وی راځه، وی کور ته بوتلم، وی دننه ننوت واپس روت. وی ما ته وی چې ابو هریره ما خو کور اندازه ولګوله خو مونږ کره د خوراک څه نشته، نه زما څه شته او نه سته او نه د کور د بچو. واپس رالم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سره ملو شو. وی هغه وی راځه زه دې کور ته بوځم، ام کور ته لاړ، هغوی کرم د خوراک درک نه لګېد. واپس رالم او وی د 4-5 ورځو نارې ما 4-5 ورځې کې ما د اوبو نه ما سوا بله سکه نه ده کړې چې زما په جبه ورغلي. بېهوشه به پروت وم، بېهوشه. د نبي علیہ السلام د منبر خوا کې به وی بېهوشه پروت وم. وی خلکو به زما د سر له لتې ورکولې چې ابو هریره لیونی شوی دی، وی زما د قسمې لیونی به نوم. وی د لوږې د لاسه به بېهوشه پروت وم. وی دی کې نبی علیہ السلام مبارک راغی. چې راغی وی ما ته چې ابو هریره څه دي؟ مې چې د الله رسوله وږی ډېر زیات، نن 3-4 ورځ ده چې مې نوړی نه ده خوړلې. وی راځه. وی زه ورپسې شوم. وی کور ته ننوت، واپس روت. وی ما ته وفرمایل چې مونږ کره خو هم څه نشته، خو ته کښېنه الله به خیر کړي. وی دې کې یو زنانه یو جام پی راولېږل، یو جام پی چې دا د نبی علیہ السلام د پاره پلان کې بیبي را لېږلي دي او هغوی دې دا پی وسکي. وی نبی علیہ السلام مبارک دقسې لاس کې ونیول او مسکی شو. وی زه خوشحاله شم چې زه مړېږم خو پې نه یو جام څه شی دی، خو زه څه ګزاره خو به مې پې وشي که نه.
وی نبی علیہ السلام مبارک ما ته وی چې ابو هريره لاړ شه په صفه کې چې څومره طالبان دي صحابه هغوی ته اواز که چې راشي ټول زما میلمانه دي. وی چې دا ټکې مې واورېده وی د نبی علیہ السلام نه مې ډېره غټه ګیله پیدا شو. په خولې خو مې غږ نه شو کولی خو ګیله مې پیدا شوه چې صیب اوږې زیم ډوډۍ له دې روستې زیم د 3 ورځو نار زیم او دا یو جام او د هغې صفې طالبان که دې پسې راغلل زه بس خوش قسمته هغه انسان دی چې ړومبې چاله په ګوتو ورشي. وی په دغه زمانه کې به زمونږ د صفې ملګري کم از کم اویا او زیات نه زیات 300 کسان دا به ټول د نبی علیہ السلام د حدیثو زده کړه او د قرآن زده کړې ته به ناست. وی غږ مې ونه که خو ګیلمن شوم چې خدای یو جامپی دی او دا یو جامپی به څنګه دا 300 کسان سکي. زه بس هغه سړی خوش قسمته دی چې ړومبې پیچاله په ګوتو ورشي ځکه یو کس زه ما لکه ګوتو له رالل نو زما په نیمه تن لوږه نه ختمېږي. خو د حضور پاک مبارک د وینا د منلو نه مې خلاصې نو وی لاړم اعلان مې وکړ وی ټول رالل چې رالل نبی علیہ السلام مبارک ورته اشاره وکړه چې تحلقو دیره کې کېنئ ټول وی ټول کېناستل. وی هغه جام یې راواغېسته او په دې تلي مبارک کې دغسې کېښه. وی ما ته وی ابو هریره د ښي طرف نه شروع